मोजस कतन को अस्सलाम वालेकुम। तासो गोरी लगिया जमा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज शातानी वीडियो के पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस द कड़ी दी औनन बा पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद टाइम एक्सप्रेशन बा स्टार्ट कवम राजे चे शुरू यखड़ो स्ट्रक्चर नंबर उद्यरसम past perfect continuous tense with time expression फेल माजी मुकम्मल जारी इजहार वक्त सरा या द वक्त जवतवनो सरा नो दा टेंस दे दा आतम टेंस दा नो दे से कुम कल दा टेंस की टाइम एक्सप्रेशन यानी के چې د وخت جوته کولو یا د وخت ښکاره کولو په باره کې سنټنس یا جمله جوړوي یعنی کې ټایم ایکسپریشن والا سنټنس یا جمله وي نو بیا به د دې ټنس کومه پښتو ترجمه ده دا به د پاست کانټینیوس ټنس والا وي یعنی کې د شپږم ټنس والا ترجمه به وي په دې ټنس کې چې کوم تاریخ وي یا وخت وي یا واقعه وي یا مکمل تاریخ وي نو دې ته ټایم ایکسپریشن وایي او دې سنټنس یا جملې چې دي دا د ټایم ایکسپریشن والے سنټنس یا جملې وي نو بیا کوم چې د دې سټرکچر یا د دې ګرامر چې کوم رولز دی د هغه ترجمه چې دی لکه دا ټنس دا اتم ټنس یعنی کې پاست پرفیکٹ کنټینیوس ټنس دا نو د دې ټنس پښتو ترجمه پاست کنټینیوس ټنس والا به کېږي یعنی کې د شپږم ټنس والا پښتو ترجمه به کېږي د پښتو ترجمه نخا یا نخنا یا نشانی چې د پښتو جملو اخر ته لګیاو لګیاوي لګیا وی لګیا وم لګیا وا او پکې وخت او تاریخ هم پکې جوته وی یعنی کې وخت او تاریخ یا یو واقعه والا بیان سوي او هغه هم په سنټنس یا په جمله کې وی نو دا پی مطلب د پاست پی مطلب د پرفیکٹ سی مطلب د کنټینیوس د ټی مطلب د ټنس نو دا پاس پرفیکٹ کنټینیوس ټنس نخا یا نشانه ده او د ورب فرست فارم یعنی کې د ورب اولنی حالت سرا یا د ورب اولنی فارم مخه تبا آئی این جی اضافه یا زیاتوالی بکیږي او هیډ سره به د بین زیاتوالی به هم کېږي یعنی کې د هیډ سره به د بین اضافه به هم ورسره کېږي منفي جوړولو د پاره ناټ همیشه د پاره د بین نه به اول لګېږي یعنی کې کوم چې کومکې ورب د هیډ هغه به لګېږي بیا به هغه نه بعد ناټ لګېږي بیا به ناټ نه بعد بین لګېږي او سوالیه جمله جوړولو د پاره دا کوم چې کومکې ورب د هیلپینګ ورب د هیډ به د جملې په سر کې لګېږي چې کله د جملې نه انټرګیټیو سوالیه سنټنس یا جمله جوړولو ضرورت وي نو بیا به کوم چې دا هیډ دی دا به د سنټنس یا د جملې په سر په سټارټ په شروع کې لګېږي ټایم ایکسپریشن سټرکچر ټایم ایکسپریشن والا طریقه جوړښت یا بناوټ نوٹ توجه په دې ټنس کې سنس فور فرام والا टी मतलब द टाइम ई मतलब द एक्सप्रेशन वी
او دا خبره یاد ساتئ چې دا اتم ټینس والا ټي ای ټایم ایکسپریشن والی د پښتو جملو نشانی د شپږم ټینس والی وي، یعنی کې کوم چې اتم ټینس د پاست پرفیکٹ کنټینیوس ټینس ود ټایم ایکسپریشن، نو د دې به بیا چې کومه د پښتو والا سنټنس یا جمله وي یا ترجمه وي، نو بیا به د دې ترجمه د شپږم ټینس لکه پاست کنټینیوس ټینس والا به وي. په دې ټینس کې د غړی وخت څخه کال ییر، د کال څخه، د کله څخه، د واقعې څخه، د سهار او د ماښام څخه، د شپې څخه او د غرمې څخه، د تیر کال څخه د پاره سنس استعمالیږي. او پورا مورخه یعنی کې هغه سنټنس یا جمله چې مکمل تاریخ پکې وي، لکه 2/2/2000 چې په دې ډول باندې مکمل تاریخ پکې وي، نو بیا به داسې سنټنس یا د جملې د پاره فرام استعمالیږي. او باقی وختونو د پاره چې د کوم پورا وخت معلوم نه وي، نو هغه د پاره به بیا فور لګیږي یا به استعمالیږي. نو دې ته ټایم ایکسپریشن ویل کېږي یا نو دې ته ټایم ایکسپریشن وایي. سټرکچر آف سنټنس، جمله جوړولو جوړښت یا طریقه یا بناوټ. نو پاست پرفیکٹ کنټینیوس ټینس کې ټایم ایکسپریشن والا سنټنس یا جملې په دې ډول یا په دې توګه یا په دې شان باندې جوړیږي. نو په سنټنس یا په جمله کې به اول سب مطلب دا سبجیکټ به لګیږي، فاعل به لګیږي، لکه دلته چې آی لګېدلی ده، بیا پلس ایچ وی هیلپینګ ور، بیا پلس ورسره بین به هم لګیږي، لکه دلته چې هیډ بین لګېدلی دی، بیا پلس وی، بیا به ورب لګیږي، لکه دلته چې ریډینګ لګېدلی ده، بیا پلس اوبج، بیا به آبجیکټ یعنی که مفعول چې په کوم سیز باندې کار کېږي، نو بیا به آبجیکټ لګیږي، بیا پلس ټی مطلب دا ټایم، ای مطلب دا ایکسپریشن، نو بیا به بالکل اخر ته چې دا ټایم ایکسپریشن به لګیږي. نو دا مثال یا مثالونه ښه په توجه سره وګورئ او واورئ. I had been reading that book for several days. ما هغه کتاب د څو ورځو د پاره ویلی و اخته وم، یا ما هغه کتاب د څو ورځو د پاره ویلی و لګیا وم. نو دلته چې کوم دا آی دی دا سبجیکټ دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی دی، بیا نه بعد هیلپینګ ورب ده، بیا دې نه بعد ورب ده، دیټ بک چې ده دغه آبجیکټ ده، او فور سیورل ډیز چې دی دغه ټایم ایکسپریشن ده. I had not been reading that book for several days. ما هغه کتاب د څو ورځو د پاره ویلی نه و لګیا وم. نو دلته هم کوم چې آیا دی دا سبجیکټ ده د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې دی، دې نه بعد هیډ هیلپینګ ور ده، بیا ناټ نیګیټیو ده، بیا دې نه بعد چې دی بیا بین دی. Had I been reading that book for several days. آیا ما هغه کتاب د څو ورځو د پاره ویلی و لګیا وم. نو دلته هم
کوم چې دغه هیلپینګ ورب چې دی دا هیډ دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی ده دې دپاره لګېدلی ده چې دې نه دا سنټنس یا جمله چې دی دغه ترې انټرګیټیو سوالیه جوړه سي بیا دې نه بعد آی سبجیکټ ته بیا دې نه بعد چې دی بیا بین چې دی دغه هم هیلپینګ ورب ده او چې کله سنټنس یا جمله انټرګیټیو سوالیه وي نو بیا به د داسې سنټنس یا د جملې اخر ته دا کوم چې دغه کوېسچن مارک ده سوالیه نشان ده دا لګول هم ضروري ده had I not been reading that book for several days آیا ما هغه کتاب د یوه څو ورځو دپاره ویلی نه و لګیا نو دلته هم کوم چې هیډ دی هیلپینګ ورب دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې دی او دې دپاره دی چې د دې سنټنس یا جملې نه انټرګیټیو یا سوالیه سنټنس یا جمله جوړه شي بیا دې نه بعد آیا سبجیکټ ده ناٹ نیګیټیو منفي ده بیا دې نه بعد چې دی بین ده نو کوم چې دا سنټنس یا جمله ده دا هغه سنټنس یا جمله ده چې کومه په یو وخت ان ون ټایم سنټنس یا جمله سوالیه انټرګیټیو هم وي او منفي نیګیټیو هم وي نو بیا به د داسې سنټنس یا د جملې اخر ته هم دا کوېسچن مارک چې دی دا لګول ضروري ده نو دا خبره هم په کلاو غږونو باندې واروي د ګرامر د رولز په مطابق یعنی کې د عام رول په مطابق باندې په ټینسز کې 4 قسمه سنټنس یا جملې جوړیږي په اول نمبر باندې چې دی هغه دا دی دې ته وایي افرمیټیو سنټنس یا جمله یعنی کې ساده جمله چې هغه منفي هم نه وي او انټرګیټیو سوالیه هم نه وي او په دوم نمبر باندې چې دی هغه بیا نیګیټیو منفي والا سنټنس یا جمله وي په دریم نمبر باندې چې دی هغه بیا انټرګیټیو سوالیه والا سنټنس یا جمله وي او څلورم نمبر باندې چې دی هغه بیا هغه سنټنس یا جمله وي په څلورم نمبر باندې چې په یو وخت ان ون ټایم هغه سوالیه هم وي او نیګیټیو منفي هم وي He had been washing clothes since last year. هغه د تیر کال څخه کالي وینځلي وو لګیا وو نو دلته هم کوم چې هی دی دا سبجیکټ ده او د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې دی دې نه بعد چې دی هیلپینګ ورب ده بیا دې نه بعد چې دی واشنګ دا ورب دی او کوم چې کلاث دا ابجیکټ ده او بیا دې نه بعد چې دی سینس لاست ایئر دغه ټایم ایکسپریشن ده یعنی کې د وخت جوته کولو والې ټکي You had been working from 2010-2024. تا شل لس 2000 څخه کار کړی وو لګیا وې نو دلته هم دا کوم چې یو دی دا سبجیکټ ده او د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې دی دې نه بعد هیډ بین چې دی دا هیلپینګ ورب ده بیا دې نه بعد چې دی ورکینګ دغه چې دی ورب ده او بیا فروم 2010-2024 دغه ټایم ایکسپریشن ده دا د ویډیو پای معزز کتونکو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په آل باندې ضرور کلیک وکړئ او ورسره لایک یې هم کړئ انشاءالله مختنی ویډیو کې به پاس پرفیکټ کانټینیوس ټنس ود ریل سنټنسز به زده کوو تر هغه پورې د الله په امان